افغانانو سره د هند تازه مرسته او د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو ظلمونه. آیا افغانان به د پاکستان دا کړنې هیر کړي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې یو شمېر افغانان د بیکارۍ او یا هم غربي هیوادونو ته د تګ لپاره پاکستان ته تللي، خو پاکستاني حکومت یې ځوروي، پیسې ترې اخلي او بیا یې له خپل هیواده شړي. تازه یوازې نن اسلام آباد کې 200 هغه افغانان نیولي چې قانوني اسناد هم لري، خو بیا هم د څو روپیو لپاره یې نیسي او ځوروي یې. یو شمېر ګلخانان بیا هیله کوي چې افغانان ولې د هند ستاینه او د پاکستان څخه نفرت کوي، خو هند بیا داسې هیواد دی چې تل په سختو کې له افغانانو سره مرستې کړي دي. تازه خبر دا دی چې هند افغانستان ته 1000 تحصیلي بورسونه ځانګړي کړي دي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت یو چارواکي ویلي چې د هند د فرهنګي اړیکو شورا د لیسانس او ماسټرۍ په برخه کې د افغانانو لپاره 1000 بورسونه ځانګړي کړي دي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د سوداګرۍ څانګې مشر قادر شاه پرون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د پروګرام د زده کړو په څانګو کې د سوداګرۍ اداره، سوداګري، د کمپیوټر ساینس، هنرونو او نورې برخې شاملې دي. د دې بورسونو ترلاسه کولو لپاره د غوښتونکو عمرونه باید د 13 او 15 کلونو ترمنځ وي او پر انګلیسي ژبه بشپړ واک ولري. دغه راز دوی د هندي پوهنتونونو لخوا ټاکل شوي ده نور اکاډمیک معیارونه هم بشپړ کړي. نوموړي ویلي هغه څوک چې لیوالتیا ولري کولی شي د 2023 کال د سپټمبر تر 22 پورې د دې بورسونو لپاره آنلاین غوښتنه وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.